بسم الله الرحمن الرحیم. د تیر درس په دوام نن بیا موږ تاسو په کویک بوکس پروګرام کې په یو تعداد کمانډونو باندې چې د تیر درس څخه باقی پاتې خبرې کوو. په تیر درس کې موږ تاسو په انټر سیلز ریسیټ باندې، کریډ سټیټمنټ باندې، ریسیو پیمنټس باندې خبرې وکړې. مګم کریډټ میمو باندې موږ کار ونه کړو. نو نن په کریډټ میمو او یو تعداد نور موضوعات باندې خبرې کوو. کریډټ میمو مونږ مخکې هم د دې په باره کې خبرې کړې وې چې کله مشتری مونږ ته جنس مسترد کړي او اوس مونږ وغواړو چې هغه مسترد شوی جنس په سیستم کې ورسوو، بیا د کریډټ میمو کمانډ څخه استفاده کوو. څنګه؟ راځم عملي کار کوم تاسو ته. راغلم کسټمر سنټر ته. دلته دغه کسټمر چې انفو 3 نومیږي، دې ته یو ټرانزیکشن ریکارډ کوم. دې نه مخکې چې ټرانزیکشن ریکارډ کړم راځم چیرته؟ وینډوز ته، انوینټري اکټیویټیز ته، فزیکلی انوینټري ورکشیټ باندې کلیک کوم. که چیرې تاسو دلته متوجه شئ موږ سره تقریبا بعضې اجناس چې دي ډېر زیات پراته دي. مثلا د سیسکو کمپنۍ راوټر 1800 ماډل او په همدې شکل 3800 ماډل دا موږ سره ښه ډېر پراته دي. تقریبا 1800 ماډل موږ سره 10 دانې دي، 2800 ماډل موږ سره 15 دي او 3815 او دا بلې 10 دانې. فکر وکړه چې ما دغه 1800 ماډل او 2800 ماډل په یو مشتری باندې خرڅ کړو. نو راځم چیرته؟ کسټمر مینو ته، کسټمر سنټر باندې کلیک کوم. په دې مشتری کلیک کوم، نیو ټرانزیکشن ته راځم. دته انوایس جوړوم یا سیلز ریسیټ کوم، مشکل نشته دی. نو که چیرې انوایس جوړ کو دا څنګه کار کوي، او که چیرې مونږ تاسو سیلز ریسیټ جوړ کو بیا څنګه کار کوي؟ یعنې که په نغدو جنس خرڅ کو بیا دغه حساب کتاب څنګه مخکې وړو، که په قرض اوسي اول په قرضو کار کوو. نو راغلم انوایس ته، انوایس باندې مې کلیک کوم. دلته انوایس جوړوم. د څه شي انوایس جوړی؟ د کوم آیټم انوایس جوړی؟ ما سره سیسکو کمپنۍ کې یو څه راوټرې دي، 1800 ماډل دی او په همدې شکل ما سره 2800 ماډل دی. د دې مې تقریبا هم 10 دانې، د ده مې هم 10 دانې په قرضو خرڅ کړو. په چا باندې؟ په دغه مشتری باندې. تاریخ دا نور معلومات صحیح دی، ته بالکل صحیح ده. نو دا 20,000 روپۍ کېږي، دا 20,000 روپۍ شوې. مکمل دغه انوایس چې دی زموږ ستاسو د څومره افغانۍ په ارزښت دی؟ 49,000 افغانۍ په ارزښت دی. نو سیو ان کلوز باندې مې کلیک وکړو، اګنور آل. دا مشتری زموږ ستاسو څخه 49,000 افغانۍ قرضداره شو. جنس یې زموږ څخه یوړ، انوایس هم ورته ورکړو. سړي ویلې چې وروره جنس وړمه، سبا یا بل سبا ته له خیر راځم پیسې درته راوړمه. نو کله چې دا ځوان سبا یا بل سبا راغی، د پیسو تر څنګ یې یو څه جنسونه موږ ته بیرته راوړلو او موږ ته ویل چې وروره دغه جنسونه چې دي یو تخنیکي مشکل لري، یو څه تخنیکي ستونزه لري او زه یې غواړم مسترد یې کړم. اوس خو هغه ته نشي ویلی چې زه دا نه اخلم، که بیا کاروبار نه کېږي. نو اول زه څه چل کوم؟ راځم وینډوز مینو ته، انوینټري اکټیویټي ته او فزیکل انوینټري ورکشیټ باندې کلیک کوم. تاسو وګورئ زمونږ هغه کم راوټرونه چې وو هغه کم شوي دي. دلته زه راځم څه چل کوم؟ راوټرونه ګورم. نو تاسو وګورئ 1800 ماډل چې دی دا 0 پاتې شوی ما سره، ځکه 10 دانې 10 خرڅ شو. 2815 دانې پاتې دي، 15 10 هم خرڅ کړو. بیا راغلم کسټمر سنټر ته. اوس غواړم دې مشتری په هسټري کې کریډټ میمو ریکارډ کړم، یعنې دوی موږ ته سیلز ریټرن وکړو. دې نه مخکې چې پیسې راکړي راته
ما ته ویل وروره دغه 3 قلمه جنس یا دا 5 قلمه جنس دې بېرته واخله دې کې څه ستونزه وه یا مشتري زما څخه وانغسته د دې پیسې دغه انوایس څخه کمې که څومره پیسې چې په ما پاتې کېږي زه یې درکوم درته نو راځم چېرته کسټمر مینو ته بیا په کریټ کریډټ میمو یا ریفنډ باندې کلیک کوم ګورې یو تعداد کسان څه کار کوي راځي په دې انوایس باندې ډبل کلیک کوي دا کوانټیټي چینج کوي دا غلط کار دی دا کار به نه کوئ مثلا 15 دانې د ده ماته مسترد کړو 15 دانې د ده مسترد کړو ته اوس دا کوانټیټي چینج کې بلکل هلته زیاتیږي د انوایس پیسې هم کمیږي خو دا غلطه طریقه ده داسې به نه کوئ بل داسې هم کېږي چې دغه انوایس چې موږ جوړ کړی دی دا بیا وایډ کو یا یې ډیلیټ کو بیخي وایډ په دې معنی چې دا انوایس کینسل شو څه تخنیکي ستونزه و په دې کې نمبر اشتباه دی یا کوم بل دا معلومات چې در شوي دا اشتباه دی یا یې مکمل ډیلیټ کړي داسې هم کېږي خو دا کار به نه کوئ نو څه چل کوم ورته همدې کس ته کریډټ میمو ریکارډ کوم راغلم کسټمر مینو ته کریټ کریډټ میمو یا ریفنډ باندې مې کلیک وکړو کریډټ میمو چاته کې دې مشتري ته کریډټ میمو کوم په کم تاریخ ورته په دا نن تاریخ باندې د نن په تاریخ دته غواړم کریډټ میمو ریکارډ کوم کریډټ میمو نمبر 15 دی په دې معنی چې دې نه مخکې 14 دفعې کریډټ میمو ریکارډ شوې ده د چی شي کریډټ میمو کې ورته یو قلم دی یا 2 قلمه هغه یې موږ ته مسترد کړي موږ نه اخیستي یو دا کوم راوټر چې دی 1300 ماډل او په همدې شکل بل 2800 ماډل چې دی دی موږ ته څه چل وکړو مسترد یې کړو بېرته څو دانې مسترد کړو 15 دانې د ده مسترد کړو 15 دانې د ده مسترد کړو د 100 افغانیو په ارزښت د جنس موږ ته مسترد کړو 4500 افغانۍ په ارزښت باندې اوس چې کله موږ سیو ان کلوز باندې کلیک کړو یو آپشن راکوي موږ ته ګورئ سپیلنګ چیک تاسو اګنور داسې آپشن ما ته وایي دا کریډټ میمو چې تا ریکارډ کړه صحیح ده دې سره ته څه کوې This credit memo or refund has a remaining balance which you may use. What would you like to do with this credit? دا credit memo چې تا وکړه دا په حقیقت کې تاسو د دې مشتري څخه قرضداره شوئ یعنی مونږ د کسټمر څخه قرضداره شو اوس د دې حساب کتاب سره څه کوئ پیسې ورته ورکوئ صحیح ده او پیسې ورته نه ورکوئ تاسو د همداسې قرضداره اوسئ یعنې موږ درته قرضداره یو بیا چې کله آینده کې بل جنس موږ څخه وړله بیا په هغه کې حسابو او که ته وایې چې نه غواړم د یو انوایس څخه د دې پیسې کمې شي اپلای ټو ان انوایس دا ځل څه ورته وایم زه ورته وایم چې وروره دا کم کریډټ میمو چې ما وکړه د 100 روپیو په ارزښت چې دی دا د دغه انوایس څخه کم شي انوایس زموږ ستاسو د 9,000 افغانۍ په ارزښت و زه ورته وایم چې دغه 4,500 دغه څخه د کمې شي اپلای ټو ان انوایس کم انوایس چې دغه نه د کمې شي اوکې کلیک که کم انوایس دی ما ته وایي د ده په هسټري کې یو انوایس پروت دی د 100 روپیو په ارزښت دی د 9,000 روپیو په ارزښت دی دې سړي باید موږ ته 100 روپۍ راکړی وي 9,000 روپۍ صحیح ده نو دا کم کریډټ میمو چې موږ کوو د ده قیمت چې دی 4,500 دی د دې څخه چې کم شي دا 4,500 روپۍ څو پاتې کېږي 4,500 پاتې کېږي مخکې اماونټ څو 9,000 د نه وروسته اماونټ څو دی 4,500 ډن انتخابوم ډن چې کلیک کړو اوس تاسو راشئ بیلنس څو ته کم شو 4,500 ته کم شو که سبا څوک پوښتنه کوي ورته بلکل وروره اول موږ دوی ته انوایس جوړ کړی د 9,000 افغانۍ په ارزښت باندې دوی موږ څخه په قرض جنس وړه خو بیرته یې بیا کریډټ میمو کړی جنس یې مسترد کړی موږ ته د څومره افغانۍ په ارزښت باندې 4,500 نو په دې خاطر بیلنس 100 روپۍ پاتې 4,500 پاتې دی اوس که چیرې زه راشم چېرته ریپورټ ته راشم یا وینډر مینو ته انوینټري اکټیویټیز فزیکل انوینټري ورکشیټ ته راشم یا راشم ریپورټ ته دې ځای کې انوینټري ته راشم دې ځای کې فزیکل انوینټري ورکشیټ باندې کلیک کوم دواړه یو شی دي تاسو لاندې راشئ وګورئ دا راوټرونه به موږ سره څو دانې پاتې
راوټرونه چې دي موږ سره 1800 ماډل 15 دانې دي. مخکې 0 و 15 شو بیرته ځکه 15 یې مسترد کړو ټول 10 موږ سره. دا 2800 ماډل چې دلته اشتباهاً 1800 لیکل شوي بیا دا 15 دانې وو 10 هم ترې خرڅ کړو 15 یې پاتې وو په هغه 10 کې 15 نور مسترد کړو 10 دانې اوس موږ سره کوانټیټي آن هینډ دی موږ سره موجود دي ځکه چې پیسې په تا باندې چارج شوې کریډټ میمو چې تا کله ریکارډ کړه دوه حالته منځته راځي هم ستا قرضه زیاتېږي اکاونټ پیبل د زیاتېږي او هم زمونږ او ستاسو انوینټري ایسټ زیاتېږي نو هغه د انوینټري ایسټ زمونږ بېرته څه شو زیات شو. په بل مثال کې په دې باندې کار کومه چې که چیرې موږ وغواړو چې دغه کم جنس چې دی موږ ته مسترد کړی دا پیسې دې په موږ پاتې همداسې او آینده کې چې کله دې سړي نور جنس وړله په هغه کې مجرا کوو. اول زه څه چل کوم دا 4,500 روپۍ دا ریسیف کومه د دې حساب څه شو پاک شو راغلم کسټمرز مینو ته ریسیف پیمنټ باندې مې کلیک وکړو ته چې د دې کس څخه ما پیسې ترلاسه کړې 100 روپۍ دې ترلاسه کړې همدا پوره 4,500 روپۍ په شکل د کیش صحیح شوه د هغه نه وروسته مې سیوینګ باندې کلیک اوس 0 دی یعنی په دې معنی چې مونږ د دې کس څخه قرضداره نه یو مشکل نه لري. بله خبر دا ده که چیرې مونږ تاسو په دې کسټمر باندې په نغدو باندې یو جنس خرڅ کړو دوه نورې اپشنې چې دي مونږ سره ریټین از اویلیبل کریډټ او ګیو ا ریفنډ هغه دواړه مونږ هغه حالت کې استعمالو چې کله حساب کتاب د نغدو اوسي جنس مونږ په نغدو خرڅ کو کس جنس بیرته راوړ خو اوس باید یا پیسې مونږ ورته ورکو یا هغه پیسې چې مونږ اخیستې په مونږ باندې همداسې پاتې شي په آینده کې چې جنس اخیستله په هغه کې مجرا کو. نو څه چل کومه اول راځم په دې کسټمر باندې یو څه شی په نغدو خرڅومه راغلم نیو ټرانزیکشن ته سیلس ریسیټ باندې مې کلیک وکړو او زه ورته یم چې دې کس باندې مونږ دغه آیټم خرڅ کړو کوم آیټم خرڅ کړو 2800 ماډل راوټر هم خرڅ کړو 100 دانې هم خرڅ کړو 10 دانې هم خرڅ کړو 22,440 روپۍ شو په شکل د کیش یعنی پیسې مونږ ته راکړې د هغه نه وروسته سیو ان کلوز باندې مې کلیک کړو اګنور آل. اوس ګوره دلته ماته بیلنس نه ښیي ولې بیلنس نه ښیي ځکه چې تا خو د نغدو حساب کتاب و جنس یې رانه یوړ پیسې نغدې راکړې راته نو بیلنس ولې وښیي دا پیسې لاړې چېرته ان ډیپازیټډ فنډ ته راشي بیلنس شیټ ته بیلنس شیټ کې دلته دس منت انتخاب کړئ دا مې انتخاب کړه ورته اوس تاسو وګورئ ان ډیپازیټډ فنډ کې ما سره تقریبا 1,09,940 روپۍ دي خو آخرین ټرانزیکشن چې دی هغه به د 22,440 افغانۍ آخرین ځل په دې اکاونټ کې 100 روپۍ ډیبټ شوي 22,440 روپۍ دا پیسې شته پکې. نو اوس داسې فکر وکړه چې په سبا باندې دا کس راغی جنس یې ماته راوړ چې هلکه وایي دا جنس کې خو دغسې مشکلات دي وروره دا بیرته واخله تا ورته ویل چې بلکل مشکلات دي زه بیرته اخلم خو پیسې نشته راسره ستا پیسې چې ما تا نه اخیستې وي هغه مې مصرف کړې هغه مې ویلې صحیح ده چې پیسې نشته وروره مشکل نشته آینده کې مې چې شی چې درڅخه اخیستله په هماغه کې مجرا کوه. نو اوس څه چل کوم راځم کسټمرز مینو ته بیا کریټ کریډټ میمو یا ریفنډ باندې کلیک کوم کریډټ میمو چاته کې دغه کسټمر ته د چی شي کریډټ میمو کې د دغه آیټمز کوم آیټم دی موږ سره 2800 سیریز راوټر دی موږ سره 100 دانې درته مسترد کړو 15 دانې مسترد کړو 100 روپۍ کېږي 14,200 روپۍ کېږي صحیح ده مشکل نشته سیو ان کلوز باندې مې کلیک کړو سپیلنګ چیک مې اګنور بیا میسج راکوي هماغه پخوانی میسج ماته راکوي ما ته وایي دا غواړې په یو انوایس باندې د اماونټ اپلای کړي د یو انوایس څخه کم چې زه ورته چې نه 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 انوایس نشته دی دا خو مونږ په قرض خرڅ کړی نه و په ده باندې چې دا په انوایس زه اپلای کړم د نغدو معامله وه بیا نغدو کې مونږ او تاسو دغه دوه اپشن استعمالوو که چیرې ته وایې چې وروره ما سره خو پیسې نشته
retain as an available credit. په دې معنا چې دا پیسې دي په ما باندې as available credit پرتي، یعنې زه درته قرضدار یم چې آینده کې کله جنس وړله بیا په هماغه کې مجرا کوم. نو اوکې باندې مې کلیک وکړو. اوس تاسو وګورئ دا بیلنس به څو کېږي؟ منفي 14,220 روپۍ. که چېرې ستاسو په یاد موږ تاسو ویلو که نه چې دا بیلنس په څو حالاتو کې منفي کېږي. که چیرې اوپننګ بیلنس منفي مونږ رسولی اوسي دلته دا منفي ښیي مونږ ته. که چیرې د کسټمر څخه مونږ اډوانس پیسې اخیستې اوسي دا منفي کېږي. او که چیرې کسټمر مونږ ته کریډټ میمو یا ریفنډ کړی دا منفي کېږي. نو اوس کریډټ میمو یا ریفنډ وکړه هغه د منفي شو. خو په کم حالات کې؟ د انوایس په حالت کې نه د انوایس په حالت کې نه دی. کله چې مونږ جنس په کسټمر باندې په نغدو خرڅ کو او پیسې هم ترې واخیستلې، پیسې هم چېرته مصرف کړې، هغه نه بعد دا سړی جنس مسترد کړي، نو بیا مونږ د هغه څخه قرضداره کېږو او زمونږ دا بیلنس څه کوي؟ منفي کوي. لکه دا اوس چې تاسو ګورئ. اوس دا څنګه مونږ تاسو پروسس کوو؟ دا کس یو هفته بعد راغی وی وروره ما ته دغه جنس پکار دی، یو جنس یې مونږ څخه واخیسته، یا همدغه جنسونه مونږ یو څو نور نه وي راوړلو، ده ویل چې وروره پیسې خو سره نشته، دا نوي جنس چې راوړي دا ما ته راکړه په هغه کې قیمت هم یو شی دی. زه ورته چې صحیح ده مشکل نشته دی. بیا راغلم چېرته؟ کسټمرس مینو ته. کولی شي دا ځل انوایس هم ورته جوړ کړي، کولی شي انټرسل رسیټ هم وکړي، هېڅ مشکل نشته دی. زه څه چل کوم؟ ورته یم چې کریټ انوایس باندې مې کلیک کوم. انوایس چا ته جوړی؟ دغه ته جوړوم. د چی شي انوایس جوړی؟ زه ورته یم چې د زما څخه یو جنس واخیسته. کوم جنس یې واخیسته؟ همدغه راوټر یې درنه واخیستلی، نوی مې راوړلی. 100 دانې درنه واخیستلې، 15 دانې درنه واخیستلې. 100 روپۍ کېږي 14,220 روپۍ. چې کله سیو ان کلوز باندې کلیک کوم، سپیلنګ چیک اګنور کوم، بیا تاسو وګورئ بل مسج ماته راکوي د پخوا غوندې. ماته وایي د کسټمر هاز اویلیبل کریډټس that can be applied to this invoice. Would you like to apply those credits to this invoice now? Yes. دا کسټمر چې دی وایي اویلیبل کریډټس لري، په دې معنا چې ته ترې قرضدار یې، ځکه بیلنس یې منفي دی. او که چیرې مثبت بیلنس دا میسج نه راکوي مونږ ته. ولې؟ دا پیسې په هماغه پخواني مثبت بیلنس باندې جمع کېږي. دا مثبت بیلنس دی، هغه مثبت بیلنس جمع کېږي. خو که بیلنسونه متفاوته اوس، یو ځای کې منفي بل دا مثبت ورسره یو ځای کېږي، بیا نو دا میسج ماته راکوي. زه ورته یم چې یس دا په هغه اپلای کومه تر څو که چیرې دا پیسې کمې اوسي د هغه څخه څه شي؟ منفي شي. که چیرې زیاتې اوسي هغه منفي ختم شي، مثبت بیلنس ولیکل شي، او که مساوي وي دواړه صفر شي. یس مې انتخاب کړه. ما ته وایي دغه کسټمر ستا چې دی صحیح ده تقریبا 14,220 افغانۍ. اوس یې له تا څخه جنس واخیسته. ګوره دغه انوایس چې موږ ورته جوړ کړه نمبر یې څو دی؟ 19 دی که نه دی؟ بلکل 19. ته وګورئ نمبر 19 دی. دا انوایس چې تا جوړ کړه د ده نمبر 19 دی، او د دې انوایس په اساس باندې دا ستا څخه 14,220 روپۍ قرضداره شو، او دا باید تا ته 14,220 روپۍ درکړي. خو دې ته متوجه اوسه چې ده څخه ته 14,220 روپۍ قرضدار یې. کریډټ یوز په دې معنا چې ته د ده څخه قرضدار یې، یا اویلیبل کریډټس په دې معنا چې ته د ده څخه قرضدار یې. نو اوس ما ته وایي دا بیا که زه په دې باندې اپلای کړم دا کس د ستا څخه څو روپۍ قرضداره کېږي؟ 0. ورته مشکل نشته، دا پیسې په دې باندې اپلای کړه، ډن انتخاب کړه. اوس تاسو وګورئ بیلنس څه شو؟ 0 شو. او دغه انوایس چې اټومیټیکلی پیډ هم شو. پیډ په دې معنی چې د ده حساب پاک شو، ځکه زه د ده نه قرضدار وم، جنس یې وړ. خو زه خو اوس نشم کولی چې ته باندې اضافه پیسې چارج کړم. د څومره افغانۍ په ارزښت چې جنس یې وړ هغونه زه قرضدار وم، ترې حساب پاک شو، انوایس پیډ شو. نو یوه خبره دا ده چې په دغه شکل موږ تاسو کولی شو بیا هغه ریټین از اویلیبل کریډټس چې دی هغه محاسبه کړو. اوس بعضې کسټمران ډېر شلی، ډېر جنجالي، وایي وروره جنس دې واخله او زما پیسې راکړه، زما نه ستا جنس په کار دی او نه نور غواړم تا سره زه کاروبار وکړم، یا د ستا څخه جنس واخلم. بیا راغلم چېرته؟ همدغه کسټمر باندې مې کلیک وکړو، صحیح ده. او دلته بیا زه څه چل کوم؟ سیلس ریسیټ کوم، انوایس نه جوړوم. ګوره سیلس ریسیټ مې وکړو ورته. آیټم کې مې ورته څه انتخاب کو؟ آیټم کې مې ورته
تقریبا دغه 512 GB HDD هارډ ډسک مې انتخاب کړ. دا لرو مونږ که نه لرو راځم وینډو ته انوینټري اکټیویټیز ته فزیکلي انوینټري ورکشیټ کې ګورم بلکل 12 دانې مونږ سره شته دي. مونږ د کس باندې 10 دانې دا خرڅ کړو دا نه په 980 روپۍ دا مونږ خرڅوو دې کسټمر ته. ولې 980 روپۍ؟ که ستاسو په یاد وي د کسټمر دپاره مونږ پرایس لیول لیست جوړ کړی مو که نه بلکل جوړ کړی نو د هماغه په اساس باندې د قیمت د کم محاسبه کوي. خو که بل کسټمر انتخاب کوي دا قیمت بیا جګ انتخابوي ورته زه ورته مشکل نشته همدا قیمت صحیح ده. نو مکمل د دې سل ریسیټ قیمت چې دی 9800 شو. په دې معنا چې د 9800 روپیو په ارزښت ما دغه کسټمر باندې 10 قلمه HDD هارډ ډسک په نغدو خرڅ کړو په شکل د کیش. د هغه نه وروسته سیو ان کلوز مې کلیک بیلنس خو یې صفر دی صحیح ده. ولې ځکه چې پیسې هم ترې واخیستلې د نغدو حساب کتاب دی. سبا ته دا ځوان بېرته راغی وایي وروره دغه 3 هارډ ډسکه یا 4 هارډ ډسکه دې خراب دي دا بېرته واخله او ما ته نغدې پیسې راکړه. ښه صحیح ده مشکل نشته دی. بیا راغلم چېرته کسټمر مینو ته چې راغلم بیا کریټ کریډټ میمو یا ریفنډ باندې کلیک کوم. د چی شي کریډټ میمو کوي د کسټمر ته زه ورته وایم چې دې زموږ څخه هارډ ډسک کې وړې وې یو څو هارډ ډسک یې بېرته مسترد کړې ماته 100 دانې 15 دانې مسترد کړې. 15 دانې 100 روپۍ کېږي 4,900 روپۍ کېږي. نو دې نه مخکې چې زه سیو ان کلوز باندې کلیک کوم د هغه پیسې ورکړم راځم یو ځل لیست چارټ اف اکاونټ باندې کلیک کوم ګورم په کوم اکاونټ کې ما سره پیسې شته دي. کیش اکاونټ افغاني کې ما سره پیسې شته بلکل 1,38,000 روپۍ دي. دا پیسې ورته د دغه اکاونټ نه ورکوم صحیح ده. یا کولی شي پی ټي کیش نه ورکړي مشکل نشته پی ټي کیش خو د مصارفاتو لپاره راځي دغه اخلم ورته. نو زه ورته وایم چې سیو ان کلوز باندې مې کلیک کړو اګنور آل دغه میسج راکوي. دغه جنس چې دی کس تا ته مسترد که دی کسټمر دی تا ځان سره ساتي بیا آینده کې محاسبه کوي د کوم انوایس څخه دا پیسې کموي که نه دغه پیسې د دې کس ورکوي حساب یې خلاصوي دا 4,900 روپۍ. زه ورته یم پیسې ورکوم ګیو ا ریفنډ. دغه نه وروسته اوکې باندې مې کلیک وکړو. ما ته وایي د کوم اکاونټ نه دا پیسې دې کس ته تا ورکړې. زه ورته یم چې یاره ما سره پیسې په کیش اکاونټ کې وې افغاني کیش اکاونټ کې شي دې نه مې دا پیسې ورکړې. ما ته وایي افغاني کیش اکاونټ کې تا سره 1,01,38,000 روپۍ دي صحیح ده مشکل نشته دا 9,000 روپۍ د دې څخه پرداخت که. دلته هغه پیمنټ ډیټ راځي که چیرې فارن کرنسي تاسو انتخاب کړئ ایکسچینج ریټ هم فالو کېږي. میمو کې کولی شئ ولیکئ چې کیش پیډ اګینسټ کسټمر کریډټ میمو. دغه نه وروسته اوکې مې کلیک. اوس تاسو وګورئ جنس به موږ سره زیات شوی خو دلته ما ته منفي یا مثبت بیلنس نه ښیي په دې خاطر باندې چې موږ پیسې ورکړې. د کوم اکاونټ څخه موږ پیسې ورکړې؟ د کیش اکاونټ څخه. په کیش اکاونټ کې موږ سره څومره روپۍ وي 1,01,38,000. اوس باید کمې شوي اوسي. راشئ لیست ته چارټ اف اکاونټ باندې کلیک وکړئ دلته وګورئ اوس ما سره په کیش اکاونټ کې څو روپۍ دي 1,01,33,000 روپۍ پاتې شوي 38,000 وي مخکې اوس 33,000 روپۍ پاتې شوي. نو کریډټ میمو کې دغه کمانډونه دي او په دې شکل به تاسو دا په کویک بوکس پروګرام کې پروسس کوئ. بله خبره د تیر درس څخه چې پاتې ده هغه دا ده چې کله کله مونږ داسې کوو یو کسټمر ډېر شله کېږي وایي ما ته ډسکاونټ راکړه. نو کسټمر ته ډسکاونټ مونږ په څو طریقو ورکولی شو. څنګه ډسکاونټ ورکوو په دې باندې مونږ مخکې هم خبرې کړې وي. یوه طریقه د ډسکاونټ خو دا ده چې مونږ تاسو پرایس لیول لیست ته جوړو. ټاپ کسټمر و میډیم لیول کسټمر و لوور لیول کسټمر. یوه طریقه خو دا شو. بله طریقه دا ده چې مونږ د کسټمر سره یو پیمنټ ټرمز امضا کوو. ورته وایي چې وروره پیسې به ما ته په 1 میاشت کې راکړې خو که چیرې د 15 ورځو په مدت کې د ما ته پیسې راکړې 15% نور ډسکاونټ درکوم. دا هم ډسکاونټ شو. بل ډسکاونټ دا دی چې مونږ تاسو ولاړ شو په آیټم لیست کې
یو ډسکاونټ آیټم جوړ کو د خپل کسټمر لپاره. نو راځم اول څه چل کوم، د آیټم لیست د طریق نه یو ډسکاونټ آیټم جوړوم چاته خپل کسټمرانو ته. راغلم چیرته لیست ته، آیټم لیست باندې مې کلیک وکړو. تاسو دلته وګورئ ډسکاونټ ټو کسټمر په نامه باندې کوم آیټم لرو که نه لرو. کیدای شي زه مخکې نه مونږ جوړ کړی اوسي، که چیرې نه و نوی به بیا جوړ کړو. تاسو لاندې راشئ، دلته د انوینټري پارټ نه لاندې راشئ، وګورئ دې ځای کې مونږ سره نشته فکر کوم ډسکاونټ ټو کسټمر چې شی مونږ نه لرو. لرو بلکل لرو. ټوټل ډسکاونټ په نامه باندې یو آیټم مونږ جوړ کړی دی. صحیح ده. او دې باندې ډبل کلیک کوم، ګورم چې 100 روپۍ مې پکې ذکر کړي، 1500 روپۍ. نو که چیرې ته وایې چې یاره زه ډسکاونټ هلته ذکر کوم، دا اماونټ بیا پاک کړه، دا صفر پرېږده خالي. وروسته چې بیا کله تاسو انوایس جوړوله هلته بیا تاسو مشخص کوئ دا پیسې پکې. ورته هم صحیح ده، اوکې مې کلیک کو. نو څه چل مې وکړه، راغلم دا صفحه مې کلوز کړه. زه ورته یم چې دغه کسټمر ته یو انوایس جوړوم. رایټ کلیک مې کو، کریټ انوایس باندې مې کلیک وکړو. د څه شي انوایس جوړی؟ یو سروس آیټم انوایس جوړوم. دې کس مونږ سره په کویک بوکس د سټاپ کلاس کې داخله واخیستله. ما ته وایي د دې کس څخه به تاسو واخلئ 2940 روپۍ. د دې فیس 3000 روپۍ دی. خو فکر کوم دا کسټمر زمونږه میډیم لیول کسټمر کې راځي، هغه ته 2% که 5% ډسکاونټ په نظر کې نیولی دی. نو ځکه پوره 3000 هلته نه دي راوستي. زه ته هم صحیح شوه. د دې فیس دی 2940 روپۍ، خو دته زه ډسکاونټ هم ورکوم. دې کې راځم څه چل کومه، هماغه ډسکاونټ آیټم نه دی، هغه انتخابوم ورته ټوټل ډسکاونټ په نامه باندې. دې کې اماونټ ذکر شوی نه دی، اماونټ پکې ذکر کوم 100 روپۍ ډسکاونټ درته ورکړم. ورته هم یاره دغه 440 روپۍ نه دی. دې کس ویل دا ما ته پرېږده وروره، نشته راسره، او نور 2500 روپۍ به درکړم. نو ما ورته 440 روپۍ ډسکاونټ ورکړو. چې کله تاسو لاندې راشئ نو ګورئ 440 روپۍ اتومېټیکل دې څخه څه کېږي، کمیږي. او ما ته وایي اوس باید دا کس څخه تاسو څومره روپۍ واخلئ، 2500 روپۍ واخلئ. سیو انکلوز کړئ. نه کس زموږ نه څومره قرضدار شو، 2500. 3000 روپۍ اصلي فیس د کویک بوکس ډسکاونټ. چون دا مونږ او تاسو په پرایس لیول لیست کې نیولی و، معلومه نه ده چې کوم پرایس لیول لیست و، ټاپ و میډیم و لوور و. 3000 یې فکس دی وانه غستلی، 2940 ورته حساب کړی. بیا په دې 2940 کې مونږ یو نور ډسکاونټ ورته ورکړو. نو هماغه چې 2500 یې چارج کړی. ریل لایف کې دغه ډسکاونټ ډېر استعمالیږي، دا ډایرکټ ډسکاونټ چې تاسو ته اماونټ مشخص کوئ. بله خبر دا ده که چیرې مونږه د دې کسټمر سره یو پیمنټ ټرمز امضا کړی، نو هغه بیا مونږه څنګه پروسس کوو، البته د ډسکاونټ لپاره. زه راځم دغه کسټمر 05 چې دی د ده دغه پیسې ریسیو کوم تر څو دا بیلنس صفر شي. راغلم کسټمرز مینو ته، ریسیو پیمنټ باندې مې کلیک وکړو او دا پیسې مې د دې څخه ریسیو کړه مکملې. صحیح شوه په شکل د کیش. سیو ان کلوز. بیلنس څومره شو؟ صفر شو. اوس دې کس ته مونږه یو پیمنټ ټرم سیټ کوو. رایټ کلیک مې وکړو، راغلم ایډیټ کسټمر ته او په پیمنټ سیټینګ کې دلته ما یو پیمنټ ټرمز ورته سیټ کړو. ما ورته ویل چې وروره پیسې به راکوې په 13 ورځو کې، په یو میاشت کې چې کله د جنس ما څخه واخیستو. خو که چیرې په یو ورځ کې د پیسې راکړې 15% نور ډسکاونټ تا ته په نظر کې زه نیسم. په دې مې کلیک وکړو. دا یو پیمنټ ټرم شو دی سره. اوکې مې کلیک. اوس ګورئ دلته زه یو انوایس جوړوم. رایټ کلیک مې وکړو، کریټ انوایس مې انتخاب کړو. ورته د څه شي انوایس جوړی؟ دلته ما ته هغه سیلس آرډر ښیي. دا انوایس چې تاسو جوړوئ د کوم سیلس آرډر په اساس دی؟ ورته یم نه. زه ورته یم چې دې ته ما د کویک بوکس د سټاپ انوایس جوړ کړه یا یې جوړوم. ورته ما سره ریټرنینګ واخیسته، پیسې پې پاتې دي او ما ته ویل چې انوایس راکړه، پیسې به درته راوړم. نو د ده قیمت څومره دی د کویک بوکس د سټاپ ریټرنینګ؟ 3000 افغانۍ دی. کوانټیټي کې مې یو ولیکه. سیو ان کلوز مې کلیک. اوس دا کس زمونږ څخه 3000 افغانۍ قرضداره شو. خو کله چې زه ریسیو پیمنټ کوم، چې نن مې ورته انوایس هم جوړ کړی دی او نن موږ او تاسو ریسیو پیمنټ هم کوو، نو دغه کسټمر
د هغه پیمنټ ټرمز په اساس باندې چې کوم ډسکاونټ دی هغه دپاره واجد شرایط کیږي. نو 5% باید د دې 3000 افغانۍ څخه کمې شي. نو څه چل کوم، په دې مې رایټ کلیک کو، راغلم ریسیو پیمنټ ته، ورته یم دا کس راغی پیسې راته راکولې. چې کله یې پیسې ماته راکولې ما ته ویلي چې وروره تا سره خو ما تعهد کړی و چې که چیرې مې په یو ورځ کې تا ته پیسې درکړې ته به ما ته 5% نور ډسکاونټ هم راکړې. ډسکاونټ کم که د دې انوایس څخه د دې پیسو څخه. زه ورته یم بالکل صحیح ده. نو ما ته وایي دا 3000 روپۍ ستا قرضداره دی، پیمنټ باید څو روپۍ ما ته وکړي 3000 روپۍ. خو که چیرې تاسو متوجه شئ موږ سره دلته یو کمانډ دی په نوم ډسکاونټ اینډ کریډټس، په دې زه کلیک کوم. ما ته وایي تا د سره یو تعهد کړی و چې که چیرې تاسو په یو ورځ کې پیسې موږ ته راکړئ 5% ډسکاونټ درکوو. هر وخت چې ما څخه جنس اخلي نو د 3000 افغانیو 5% 150 روپۍ کېږي. نو ته باید د دې کس څخه 2850 روپۍ واخله، ځکه 150 نور هم د ده حق دی، مستحقه دی ډسکاونټ دپاره. دا د ده هغه ډسکاونټ کېږي، تخفیف دی چې تا ورته په نظر کې نیولی دی د دغه پیمنټ ټرمز په اساس باندې. زه ته هم صحیح ده، مشکل نشته. نو کله چې موږ تاسو ډسکاونټ ورکوو کسټمر ته، چاته؟ کسټمر ته، نو موږ تاسو باید په چارټ اف اکاونټ کې یو ایکسپنس اکاونټ ولرو په نوم د ډسکاونټ ټو کسټمر. نو زه راځم دلته ګورم چې ما سره په نوم د ډسکاونټ الاؤډ یا ډسکاونټ ټو کسټمر چې شته، بالکل شته دی. ډسکاونټ الاؤډ په نامه باندې یو اکاونټ شته چارټ اف اکاونټ کې، دا دې سره لینک کوم. د هغه نه وروسته ډن باندې مې کلیک وکړو. نو اوس وګوره ما ته وایي اوریجنل اماونټ د دې کس څو 3000 روپۍ وې، اماونټ ډو باید 3000 روپۍ تا ته درکړې وې، او ډسکاونټ تاسو ورته ورکړئ 150 روپۍ. پیمنټ باید ما ته څو وکړي 2850 روپۍ. زه ورته بالکل صحیح ده، مشکل نشته. سیو ان کلوز کلیک کوئ نو تاسو وګورئ د هغه حساب پاک شو. 3000 روپۍ زموږ څخه قرضدار و، موږ ته یې راکړې 2850 روپۍ، یو نیم سل نور هم ډسکاونټ ورته موږ ورکړو. نو تاسو په کویک بوکس پروګرام کې په دې شکل کولی شئ ډسکاونټ پروسس کړئ. بله خبر دا ده که چیرې تاسو دې کسټمر ته وګورئ دا زما څخه 9000 روپۍ قرضداره دی، فکر وکړه دا کسټمر راغی ماسکه ما ورته ویل چې هلکه ته زموږ قرضدار یې، دې د 9000 افغانۍ په ځای باندې 15000 روپۍ راکړې ما ته. نو کله چې موږ تاسو ریسیو پیمنټ کوو د دې ځای څخه، دا په دې معنا نه ده چې کوم اماونټ دلته ذکر شوی هغه به ټول زه ریسیو کوم. مثلا دا مې هم واغستو او دا مې هم واغست، ټوټل 9000 روپۍ شوي. نه، تاسو کولی شئ دا پیمنټ کې دا اماونټ کم و زیات کړئ. 9000 روپۍ قرضداره دی، صحیح ده. د دې 1500 د جملې څخه یې 500 روپۍ ما ته راکړې، وایي نور یې نشته، او د دې 1500 د جملې څخه یې 1000 روپۍ ما ته راکړې، وایي نور یې به بیا بل وخت درکړم درته وروره. ګورئ اوریجنل اماونټ 9000 و، پیمنټ ما ته څو روپۍ وشو ټول 6000 روپۍ. اوس چې کله یو سړی زما 10,000 قرضدار دی، 10,000 پوره نه راکوي، کم پیسې راکوي، دې ته ویل کېږي انډر پیمنټ. پرون که ستاسو په یاد وي پرون کابل ورځ موږ په اوور پیمنټ باندې خبرې وکړې چې که چیرې یو کس زموږ څخه قرضدار نه وي موږ ته پیسې اخلو زیاتې، اډوانس ته اخلو، هغه ته اوور پیمنټ وایي. دا چې یو کس زموږ څخه قرضدار وي 10,000 او 15,000 راکوي دې ته انډر پیمنټ وایي. نو ما ته وایي چې دغه نور پیمنټ دا 3000 روپۍ چې پاتې کېږي دې سره څه چل کوې ته؟ لیو دس از ان انډر پیمنټ. دا دوی په آینده کې بیا ته محاسبه کوې ورسره یا اخلې ترېنه. زه ورته یم بالکل صحیح، دا دې پرتې په ده باندې سیو ان کلیک کو. وګوره د 9000 روپۍ څخه یې ما ته 6000 روپۍ راکړې او 3000 روپۍ پې پاتې شوې. صحیح ده. بله ورځ بیا دا کس راغی ما ته ویل چې وروره پیسې مې درته راوړي دي. نو زه راغلم نیو ټرانزیکشن ته ریسیو پیمنټ باندې مې کلیک وکړو، خو چې کله یې ما ته پیسې راکولې ما ته 2500 روپۍ راکړې. ما ورته ویل وروره دا 500 روپۍ نورې وایي هغه درته نه درکوم، هغه زما د موټر کرایه شوه، زما هغه چارجز یا کمیشن شو. نو ګورئ بیا مې دا دواړه داسې انتخاب کړو، مکمل دا زموږ څخه څو قرضداره دی 3000 روپۍ. دا 500 روپۍ نورې نه دي، ریسیو پیمنټ کې مې 0 ورسو، په دې معنی چې دا نه راکوي راته، یا مې دلته 0 ورسو یا مې داسې چل وکړه چې دا مې پوره دلته ولیکلې د دې څخه مې کمې کړې، یا دلته راغلم ومې لیکه چې 2500 روپۍ ما ته راکوي دا کس. داسې هم کېږي. خو زه څه چل کوم، زه دلته راځم ورته لیکم چې د دې پیسو څخه یې 2000 روپۍ راکړې او دا یې پوره ما ته 500 روپۍ راکړې. ګورئ بیا هغه انډر پیمنټ کمانډ فعاله شو.
نو دې سړي هسې ځان شله ونیو وویل چې وروره دغه 500 روپۍ درته نه درکوم دا زما د جیب خرچه ده نو اوس باید دا موږ د سیستم څخه وباسو دې ته ویل کېږي رایټ آف رایټ آف هغه پیسو ته ویل کېږي یا هغه پیسې موږ رایټ آف کوو د سیستم څخه لرې کوو ډیلیټ کوو چې هغه موږ ته قابل د حصول نه وي یا یو کسټمر ورک شي یا یو کسټمر مړ شي یا یو کسټمر ځان شله نیسي وایي چې وروره زه دا پیسې نه درکوم دا زما خرچه ده نو بیا موږ څه کوو ورته وایم چې دغه 500 روپۍ چې پاتې شوې انډر پیمنټ چې دی دا رایټ آف که د سیستم څخه یې وباسه راغلم سیو ان کلوز باندې مې کلیک وکړو نو کله چې موږ یو اماونټ رایټ آف کوو موږ باید د ده دپاره په چارټ اف اکاونټ کې یو ایکسپنس اکاونټ ولرو په نوم د څه شي په نوم د بیډ ډیبټس یعنې هغه قرضه چې موږ یې ترلاسه کولی نه شو زه راځم دلته ګورم چې په نوم د بیډ ډیبټس ما سره کوم اکاونټ شته نشته دی څه چل کومه د دغه 6,000 نه لاندې یو ایکسپنس اکاونټ جوړومه 6,000 په نامه باندې نو څه چل مې وکړ راغلم دلته بره اډ نیو باندې مې کلیک کړه زه ورته وایم چې یو اکاونټ جوړوم ایکسپنس اکاونټ نمبر ورته ورکوم 6,000 نوم ورته ورکوم بیډ ډیبټس د هغه نه وروسته سیو ان کلوز مې کلیک بیا مې اوکې کلیک اوس د دې سړي حساب پاک شو که نه قرضدار او 3,000 رای کړې 2,500 روپۍ دا 500 روپۍ نور چېرته جمع شوې دا زموږ ستاسو په مصارفاتو کې جمع شوې که تل غواړې راشي ریپورټس ته کمپني فاینانشل ته پروفیټ اینډ لاس سټنډرډ ته راشه دلته وګوره په بیډ ډیبټس په نامه باندې ما سره 500 روپۍ جمع شوي که نه دي جمع شوي بلکل جمع شوي دي په ایکسپنس کې نو په دې شکل موږ تاسو کولی شو د ریسیو پیمنټ د کریټ انوایس سیل ریسیټ او کریډټ میمو کمانډونو څخه په کویک بوکس پروګرام کې استفاده وکړو نو دا زموږ ستاسو د نن ورځې درس